د افغانستان کورني کرکټ پرمختګ څانګې له لوري په ننګرهار کې د فرسټ کلاس سیالۍ اووم پړاو پیل شوی. په دې سیالیو کې پامیر لیجنډز، هندوکش سټرایکرز، میوند اتلان او ماهیپر ستوري لوبډلې شاملې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات شال ټلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په یادو سیالیو کې هغه لوبغاړي شامل دي چې افغانستان کرکټ بورډ سره سیول قرارداد لري، او همدارنګه هغه لوبغاړي هم شامل دي چې په دې وروستیو کې په کورنیو سیالیو کې ښې وړتیاوې ښودلې دي. په دغه سیالیو کې څلور لوبډلې ګډون لري چې هندوکش سټرایکرز دي، ماهیپر ستوري، میوند اتلان او پامیر لیجنډز. نن د دغه سیالیو لومړۍ لوبه ده. لومړۍ لوبه البته دلته په غازي کې د هندوکش سټرایکرز او ماهیپر ستورو ترمنځ ده، او دویمه لوبه بیا په نجیب تره کې کرکټ لوبغالي کې د میوند اتلان او پامیر لیجنډز ترمنځ ده. په دغه سیالیو کې د ملي لوبډلې لوبغاړي دي څوک چې سنټرل کانټراکټ یا مرکزي قرارداد لري، ترڅنګ د کورني کرکټ هغه لوبغاړي چې د سور بال قرارداد لري، او یو شمېر ځوان لوبغاړي چې په وروستیو کې په ډومسټیک سیالیو کې ښه ځلېدلي او په ځانګړي ډول د 3 ډے یادونه باید وکړو. په درې ورځنیو سیالیو کې ښه پرفارم کړی او هغوی هم د دغه لوبو برخه دي. سادات زیاتوي دغه لوبغاړي دي چې په شخصي توګه یې میاشت وړاندې تمرینات ترسره کړي، او هم یې د فرسټ کلاس سیالیو څخه وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ تر چتر لاندې یوه اونۍ تمرینات ترسره کړي دي. اول خو باید ووایم چې فرسټ کلاس تقریبا د یو میاشت مخکې لوبغاړو خپل شخصي تمرینات شروع کړي، مخکې له دې نه چې لوبډلې غوره شي. خو ځکه چې فرسټ کلاس ډېرې سختې لوبې دي، ته مجبور یې چې یو میاشت یوه نیمه میاشت مخکې ورته امادګیانې پیل کړي. خو البته دا چې اوس دا لوبې شروع کېدلې، د لوبې د پیلېدو مخکې یو اونۍ وړاندې لوبغاړي راغلي وو ننګرهار ته، په بېلابېلو اکیډمیانو کې خپل هغه ګیدرینګ وکړو، ځکه هغه ټیم چې کله اناونس شو نو هغه لوبغاړي خپلو کې باید یو بل سره یو څو ورځې ګډې تېرې کړي، ګډ تمرینات وکړي، تر څو خپل ټیم میټس وپېژني او خپل هغه انډرسټینډینګ جوړ شي. سادات د یو شمېر هغو لوبغاړو په اړه چې په فرسټ کلاس سیالیو کې ګډون نه لري وویل د افغان ملي 19 کلنو او افغان ابدالیانو په راتلونکو سیالیو کې د ګډون په موخې د یو شمېر لوبغاړو نومونه د فرسټ کلاس سیالیو له نوملړ څخه ویستلي دي. دغه راز تاسو پوهیږئ چې څه موده وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ 19 کلنو دپاره او ایمرجنګ دپاره تمریناتي کیمپونه پیل کړي، ځکه هغوی په راتلونکو کې ایمرجنګ یو څلور اړخیزه سیریز لري د عمان، هانګ سریلانکا او افغانستان په ګډون، او 19 کلن چې دي هغوی بیا یو درې اړخیز سیریز لري. نو هغوی هلته تمریناتي کیمپونو کې مصروف دي، خو هغه لوبغاړي چې دلته په نوملړونو کې نومونه شته انشاءالله هغوی به هم راستانه شي او خپلو لوبډلو سره به یوځای شي. له بل لوري د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې او همدارنګه د کورنیو سیالیو مخکښ لوبغاړي هم د دې لوبو ترسره کېدل یو مهم ګام بولي، او په وینا یې ځوانو لوبغاړو لپاره یو لوی فرصت ده چې د ملي لوبډلې له لوبغاړو څخه تجربې ترلاسه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. او لکه څرنګه چې فرسټ کلاس کرکټ چې دا د کرکټ یو بنیاد ده، د سره کرکټ ډېر ښه کېږي، خصوصا ځوانان لوبغاړي چې لوبېږي هغوی دپاره یو ښه موقع ځکه چې دا لونګ فارمیټ ده. په دې کې مثال ټیسټ یعنی تا ټیسټ کېږي چې ته په څومره وخت په ګراونډ کې درېدی سې، څومره ته منټلی سټرونګ یې، ته بیټینګ څومره کولی سې، څومره زر خپل حوصله له لاسه نشې ورکولی، همداسې په بالینګ کې تا ته وکټ نه راځي هم خپل حوصله له لاسه نه ورکوي. نو دا یو ټیسټ ده د ټولو دپاره، هم که د سینیر دی که جونیر دپاره. نو دا یو ښه ټورنمنټ ده، او بس دعا م کوم چې ټول ښه پرفارم پکې وکړي، که جونیر دی که سینیر دی، او یو کرکټ یو ښه کرکټ وسي. رښتیا هم چې فرسټ کلاس ډېر غټ کرکټ دی، نو دا زما دویم ایونټ دی. ډېر خوشحاله یم، او تر څنګ موږ سره سینیر لوبغاړي دي، کوشش کوو چې دوی څه زده کړو او مخکې په کار راسي. رښتیا هم دا پر جونیر لوبغاړو ډېر تاثیر کوي نه، دا لوبې ډېر د جونیر لوبغاړو لپاره پیدا کوي، او موږ کوشش کوو چې دوی څه زده کړو او مخکې په کار راسي. د یادونې وړ ده چې د روان کال احمدشاه ابدالي فرسټ کلاس سیالۍ چې د سپټمبر میاشتې په 14مه نیټه په ننګرهار کې پیل شوې، شاوخوا یوه نیمه میاشت به دوام وکړي.